دا د ضلع مردان تحصیل کاټلنګ د زرخیزې خاورې سنګاو خصوصي لیکوال حکیم سید اوتر دی. د پیشې په لحاظ سره شپون دی، یعنی څاروي سره وي. د حکیم سید د پلار نوم غانټول سید دی. خپل احساسات بیخي په ساده او عام فهمه کلیواله لفظونو کې پیري. د ژوند په هر اړخ یې د خپل شعر رنګ ګرځولی دی. حکیم سید مې خپل نوم دی او د شاعرۍ نوم مې چې کوم دی اوتر دی او د سنګو کلي د کاټلنګ تحصیل ضلع مردان سنګو کلي اوسېدونکی یم. د پلار نوم مې غانټول سید دی. مې په 2008 کې میټریک کړی ریګولر د خپل سکول نه، خپل کلي چې کوم سرکاري های سکول، او بیا اوس په کال کې خو به خطا کېم چې په 2019-20 کې که په 2018-19 کې بیا پرایویټ بابوزو ډګري کالج نه کتاب چاپ کړی دی. د خپل جنون کیسه به چاته کوم. جاره کار روزګار خو بس تاسو دغه هر څه ولیدل، زما خو خپل ځانې بیزي دي او دغه بس بیزي ساتم. فاروق جان حسین وروره دغه شعرونه دی تا ته په پښتنه مینه چې لکه مرغۍ په الواته به راځي، لکه مرغۍ په الواته به راځي چې زړه یې وغواړي وده به راځي. په درځېدو پسې نور ځان مه وژنه، زړه خو چې نه راځي جو نه به راځي. او دومره مین مې پیدا شوي دي چې ورځ کې مې خواله له سته به راځي. او څوک بې پښتو مې ګور ته کوس چې نه کي زما له حد له پښتانه به راځي. مننه چې څوک بې پښتو مې ګور ته کوس چې نه کړي زما له حد له پښتانه به راځي. څنګه چې ژوندی په لا اله مین یم د مرګ په وخت کې هم په خوله به راځي. او اوتره ما ته حوصله دې نشي سختې په لار د ژوندانه به راځي. او دغه څو شعرونه نور هم چې څوک په شهرت، څوک په شهوت، څوک په روپو پسې دي، څوک د بنګلو موټرو زیار له په کورسو پسې دي. او ډېرو بې ننګو جنازه د پښتو ویستل او بلا بې ننګه د پښتو په قتلېدو پسې دي. ډېرو بې ننګو جنازه د پښتو ویستله بلا بې ننګه د پښتو په قتلېدو پسې دي. او موږ چې د چا نه د سنګرو د ساتو تمه کړه هغه ځوانان مې ټول د ایسو نشو پسې دي. موږ چې د چا نه د سنګرو د ساتو تمه کړه هغه ځوانان مې ټول د ایسو نشو پسې دي. او زه خو حیران د پښتنو د ړوند ضمیر کړمه چې څوک په لوټو پسې دي او څوک په لوپټو پسې دي. چې زه خو حیران د پښتنو د ړوند ضمیر کړمه چې څوک په لوټو پسې دي او څوک په لوپټو پسې دي. او ته چې د چا په سر د چا نه ګیلمن وي مدام، او تر هغه خلک ګوره په هغو پسې دي.